باطل څنګه پورته شوي زمریان دین لیدا ځوانان دین لیدا د غیرت یان دین لیدا زمونږ مناظرین تکړه شیخان دین لیدا. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویل یوم الجل المکذبین. دا ابونیر دا مناظری افوا مقلدینو دیوبندیانو اشاعرو ماتوریدیو فرکړی دا او دغه ندیم مداری او کباړی دا سره او دا خبره کوله چې الیاجی سو زمون نو تخصیص او مناظری ته حاضر نشو او بعضی کسانو بکې سما تسکرین په فیسبوک او د شرونو باندې کړی چې دا وتخصیصو زو والله بالله سمت الله دغه دغه کم ورځ کې تقریبا 15 جو دې په ماخام باندې ماته ابو العافیه تویب می څه کې دونو کو چې نن دغه مداریان بیا یو مداریتوب او دنګ یو فراډ کړی او ویل چې د دې مناظرې ته حاضر نه شو. موږ سره مناظرین خبر نه یو نن څه چار مخکې خبر کړی چې تاسو مناظره کوئ او مناظره د باز ته مونږ والله بالله کچرتا یو ګنتا یا لکشن ته مخکې مونږ ته خبر کړو چې دا ندیم روان دی او دارنګ د باز په راځي نو موږ الحمدلله بغیر د کتابونو او بغیر د مطالعې د موږ هغه شو او دا موږ چې کوم دی دا څه جواب کړو چې دا ان شاء الله تر مرګ پورې یاد ساتره. لیکن درد لیونتوب دی او دماغ خراب شوی دی په غرون باندې ګرځي او دارنګ چې کړی وایي او کله دی ولی لاندې ویډیو کو کله بل کې کله په یو کمر ودی کله په بل کمر باندې ودرېږي او جلدی وته څه سبب زموږ یو څو ویډیوګان وسوکم او وې مې سره کده مناظرې لراغلم او یمنجان چې کوم مقلدین زموږ وته درو مناظرې پر څه شرایط مخکې څه خبر ورکړي چې مناظره په دې موضوع باندې او څنګه څنګه مناظره کوي دې وینا ټول درو چې ډېر ملګرو زما سره رابطه وکړه دې خبرې صفایي پکار ده نو توی بلی سبوم د مخکې چې کوم دی ویډیو کړی او هغه خبره کړې وه هغه ملګرو کسرې ده ما هم دا یو څو خبرې وکړي چې دا درو دي سره مونږ ته سره مناظرې خبر راکړی نه دی او همیشه پر داخله چې کوم دروغ کوي افتراض کوي او دوی دا کار ولې کړی دی هسه کې په شرایط کې چې کوم په طلاق ثلاثو باندې زمونږ باسو دوی په هغې کې حاضر نه شو او دارنګې عام خلکو سره دوی پته ولګېده چې او دوی مناظرې ته نه حاضر شي روزی غواړي چې الان کې دغه عیب پټ کړي او دارنګې دغه عیب ازاله وکړي خو لیکن د هغې ازاله کېږي نه هغې د وینا دوی د فراډ وکړو او دارنګې خلکو به تلبیس واقع کړو او دارنګې دروغ یې ویل ټول دروغ دي او کم کسان چې دروغ وایي د هغوی لپاره هلاکت دی. د دې د وجې نه د مسلمانۍ تقاضا ده د ایمان د دې خبرې مقتضي دی انسان دروغ ونه وایي او تقصیدن خو دوی عادت دی په ډېر ځایونو کې دوی تښتېدلي دي چې په خپله باندې دوی د هغې نه خبر دي او د هغې بیانول ته هم څه بار بار ضرورت او حاجت چې کوم دی نشته دی. الحمدلله موږ په هر میدان کې په هر ځای کې د دې اشاعرو ماتوریدیو او دارنګه دې مقلدینو مناظرې او د دوی چلنګ چې کوم دی تیار یو د دروغ نه ځان ساتل پکار دی او افتراءات ویل نه دي پکار. یو سړی د علم دعوه هم کوي او د مفتیتوب دعوه هم کوي او بیا هم دروغ وایي. د دروغ د یو عام مسلمان سره نه ښایېږي او دا خاص کر د علماو سره دروغ چې کوم دی نه ښایېږي دا ټول دروغ دي او سره موږ دغه مناظرې نه خبر نه یو لهذا دوی بیا په دغه موضوع باندې زموږ سره بحث کوي او دارنګې هغه ځای کې مناظره کوي او دارنګې چې کوم د هغې شرایط دي د هغې د لاندې او موږ ته د مخکې نه خبر ده چې الحمدلله موږ ورته حاضر شو هغه دوی سره څه علم دی موږ بغیر د کتابونو الحمدلله د دوی سره داسې بحث کولی شو پته راځه چې انسان هغې ته تیاری وکړي او دارنګې د مخکې نه ځان تیار کړي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.